انیا سبا نه د خو شپې بس درته دغسې خلاص وایي چې ته مونږ باندې د میډیا ډوزان یې، بس خبره خلاصه نو د میډیا دغسې ډوزان نه مونږ یم میډیا چې غرتې وهو تیم وهې بس خلاص. نو داسې نه ده موږ میډیا کې الحمدلله غرتې نه ویو، نه د غرتو دپاره راغلي یو. ګوره دغلته د منافقت خبره کوي چې زه د ځواک په طبیعت نه یم، پوه شوې؟ دغلته منافقت کوي که نه، خپلې خبرې دې کوه. ځواک صاحب مبین خپل په طبیعت اړولی، ځواک صاحب دغه باره پاچا صاحب دا ټول زما افغانان دي، زما وجود ده. دلته د طبیعت خبره نه ده. دلیل ووایه، دلیل ووایه وروره، د هغه خبره ده. جنرال صاحب منافقت امتحان نه ورکوي. چې له مسو نه جوړ شوي ډېر لوړ کیفیت باندې و. ما بیا هغه وخت شوخانو واړو نو پلار مې راتېلی وایي توپ دې چې هلته ولیده هغه په خپل افغانستان کې جوړ شوی وړوکی توپ په دې باندې هم ډاس کېده، هم هر څه کېده، یعنې دا یې کاپي وه. دا د ده په کور کې د ده په میز یې ښیو. دا ګیره او برېت یې دواړه خریل، ډګروال قاسم نومېده. صحیح ده. د طالبانو په وخت کې ګیره پرېښوده چې کله دیموکراسي سوله چا ورته ویلي چې اوس خو وایي ما ګیره د طالب لپاره نه ده پرېښې، ما د الله دپاره پرېښې ده او سخت خوند راکوي ګیره. غواړم چې همدغه ګیرې سره خپل رب ته وارسم د ملایکو سوال. یعنې عقیده داسې ده که هغه د داود د وخت سایمان صاحب و، بیا د کمونیستانو په وخت کې د هغه په وخت کې دا ځینې حالات او تحولات دې ته که یعنې د طالبانو تر راتلو د دا ګیره او برېت دواړه خریل. نو ګیره یې چې پرېښوده بیا یې لرې نه کړه. زه د داود د وخت سایمان صاحب اوس به وفات شوی، معلومات ډېر وخت نه لرم، دا 7 کاله 8 کاله. د داود په وخت کې دی سایمان صاحب بیا کمونیست سو، بیا مجاهد سو، بیا طالب سو، بیا دیموکرات سو. که اوس ژوندی وای نو بیا طالب کېده. ده څه وکړل؟ امې جامه، امې سقه، امې قواره، امې فرهنګ، هر څه یې د دې حکومتونو سره بلد سو، بدل سو. د طالب په وخت کې داسې له دې تسبو نه ټکا ختله. د مجاهدینو په وخت کې خپل 2 پیغلې لورګانې، تنکۍ لورګانې دغه هغه ته ورکړه، مجاهدینو ته ورکړه. صحیح سو. طالبان چې راغلل، طالبانو سره هم داسې و سړی وروره حاجي ډګروال صاحب، حاجي ډګروال صاحب، حاجي مولوي ډګروال سو. بیا دا د طالب په وخت کې بهترینه طالب و. د جماعت په اول صف کې به ناست و، ملا بسې 2 دقیقې جمع وروسته کړه، د ده به یو شغا ختله. وروره مونږ سرمن بدلو، مونږ قواره بدلو، مونږ لباس بدلو، مونږ کلتور بدلو، مونږ دین بدلو، مونږ څومخي یو، څومخي یو. زمونږ مخ د افغانستان انسانان ولس مسلمانان ویني، خو د مونږ څټ نه ویني. نور مونږ په جامه کې پټ یو، زمونږ له عقیدې زمونږ له ایمان نه دی خبر. پوه شوې؟ په مخامخ خبرو باندې هر سړي خلک غلط کړي دي. کاشکې چې موږ د خلکو بیکګراونډ لیدلی، باور په خدای که زه کله کله وایم دا مرګ غوښتل دا صحیح نه ده د اسلام نظر. ځکه وایي که بد اعمال دي ته ژوندی الله پاک ته د نیکو دعا وکړه چې الله پاک هدایت درته وکړي. که ښه عمل دي وي نو مرګ مه غواړه چې خلکو ته د خیر ورسیږي. نو موږ بعضې وخت دومره پاچا صاحب په تنګ شو، د ما زندګي تا لیدلې ده، د هېڅ شي کمای ولا که راسره یي، هر څه سته، خو بیا هم دا زړه مې داسې نارامه ده چې خدای پاکه زه اوس کم حالت سره موږ مخ یو. موبین صاحب په خدای کې نو چې افغانستان وایي د لالونو خزانې ده، دا د لالونو خزانه موږ اوس کله راوباسو، دا ولس پې کله مړو. نن ما 1.5 کیلو انګور اخیستي ترکي نه راغلي موبین صاحب په 8 پونډه وانې، 8 پونډه تقریبا 800 افغانۍ شوي، 1.5 کیلو. او چېرته د افغانستان میوه او چېرته دغه میوه د ترکي میوه یا د نورو هېوادونو میوه. دلته 7 کیلو کې 1.5 سل روپۍ ده، 7 کیلو کې 1.5 سل. هر شی پراته دي وروره، من پراته دي. موبیل صاحب هر څه شته دی، خو هغه دغه نشته. تا د حسیب خبره وکړه، د حسیب ورور سره اشتیا تیم چې د اختلاف په بعضې خبرو وسمي، خو اوس لږ زه پوهېږم چې دی لکه هغه دغه طرف ته ځي، هغه خبرې چې دي اوس ډېر تغیرات پکې راغلي، او سیلاب برداشت، یعنې دا لایفونه خو موږ او تاسې ډېر کړي، دغه 4 ساعته 5 ساعته به څنګه د حسیب ورور ناست دی، به زه هم ناست وم، یعنې بعضې شیونه اوس الحمدلله موږ او تاسې ګوره که اختلاف هم د انساني چوکاټ کې، د افغاني چوکاټ کې ګوره، دا ټیک ټاک ته اوس د ټیک ټاک نه څه شی جوړ شوی موبین صاحب، بېادبي د مافي پرتګونه پکې خلکو ویسته، د وجود حصې پکې وښودې. نو که دلته راشو موږ هم کمزوري شروع کړو، موږ هم بد رد شروع کړو، نو دا نسل به زموږ نه څه شی زده کوي.
موبین صاحب زما دغه دا دی چې ګوره په جاپان باندې دا خبره دا سالار صاحب ناست یو رئیس صاحب او وزیر صاحب په وزارت داخله کې ناست که زه دروغ یم دغه مخامخ ناست دا درته وایي چې باچا ته دروغ وایي ورته مې ویل چې صاحبه په جاپان باندې امریکې 2 اټم بم خطا کړه خو تعلیم یې وکړو تحصیل یې وکړو جاپان نن د دنیا غوره پرمختګ هیواد دی تعلیم دی تعلیم قلم دی جرمني چې جرمني په دویم نړیوال جنگ کې مکمل د منځه لاړو جرمني څه چې اروپا مکمل د منځه لاړه دا فرانسه ایټالیا دا ټول رانو خو راپاسې په ګوپیانو کې خوروا کوله خو راپاسې د تعلیمونو دروازې یې لکړه او نر او ښځو ټولو تعلیم که زه د اسلامي اماراتو په ځای باندې یم موبین صاحب او زه په کومه ورځ باندې راغلی په هغه میاشت کې مې اعلان کوو چې په افغانستان کې تعلیم په ښځه نر باندې فرض دی فرض چې چا بچی یا چا لور مکتب ته راونه لېږله به جرمانۍ ته ګوره چې دا وطن څنګه پرمختګ و موبین صاحب دا خو موږ داسې روان یو لکه یو برمصرفه لکه هغه ډسپوزیبل قسم دی که دا حکومتونه دي زه ینم زه دا ښکاری نه و موبین صاحب تا د داود خان خبره وکړه د ثور کو د تا زما یادېږي چې اسلام وطنجار وکړه او ریروټیشن دغه ټولې خبرې زما اوس هم په دې دماغو کې دي دا زموږ حکومتونه کاږه روان دي کاږه کوږ بار تر خپل منزله نه رسي سرسمودي پورې به یې 2 3 4 5 کاله هر یو چې راشي زه د ارګ نه چې دا سادي چې درتلم خو اخوا ارګ دی که نه دې ارګ ته ساسې ودرېدم مالې په دې ارګ کې څنګه کوپړۍ تېرې شوي د داود خان غونده کې خلک دلته تېر شوي چې شولو لاړو خاورې شو مطلب دا دی چې موبین صاحب په دا کومه طریقه باندې د حکومتونه په خارج کې کېږي موږ دا زړم چې شین دی په دې باندې شین دی دغه د میډیا نه چې و مولای صاحبانو تاسې خو به یو 5 نفر راستئ دا وطن بیا د بربادیانو سره مخامخ کېږي ګر چاپېره نه د دشمن چاپېره دی هر رقم دسیسې افغانستان ته جوړوي نو تاسې باید داسې قدمونه والئ چې ځوانانو ته ازادي ورکړئ د هېوادوالو ته ازادي ورکړئ د تعلیم دروازې لکړئ دغه نور مشکلات چې دا تاسې حل کړئ نو اخر موږ هم تنګ شو د صاحب مهربانه بس یو چې قلارې په دې کور کې کینو نو بغیر د دې نه موبین صاحب د تعلیم بغیر نه کېږي چا صاحب ما یو ټویټ کړی و چې الله پاک ما ته جوړه لورګانې راکړلې په دې لاندې کمنټو که اکثر افغانانو ما ته لیږلي و چې دا لورګانې د غاښ تعلیم دروازې خو بندې کړي دي نو هغه خبر نه ده چې څومره په دغه باندې دروازو د تعلیم باندې موبین سوازي نو کېدای شي بل افغان سره دا احساس نه وي پوه شوې همدا اکثر افغانان راته لیکلي و چې د تعلیم دروازې به څه وخت خلاصوئ دماغ غږ شته پاچا صاحب بلکل شته دی موبین صاحب غږ نشته شته دی موبین صاحب زما اواز خو درځي که نه حسیب برو موبین صاحب ستا اواز شته دی نو وخت چې پاچا صاحب داسې ده چې افغانان دوه مخي کوي تر پرونه چې د مکتب دروازې خلاصې وې همدغه افغانانو خپل لورګانې مکتب ته نه لېږلې پوه شولې اوس چې مکتب بند شو هر سړی وایي مکتب 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 لکه ډاکټر باندې چې ډاکټر چې په سړي باندې ګوپیان په ریز کې به یې تا ګوپیانو ته هم لکېږي نو کله چې دا مکتبونه بند شول دوی ته د مکتب قدر ورغی اوس سړی اوله مولې نه کړ دا 20 کاله دا 50 کاله خو مکتبونه خلاص شو 100% موږ مکتب ته لېږلي دي موږ خپل هم ملامته یو داسې نه داسې دا ټوله ملامتي به موږ په خلکو باندې اچو دا اوس د فرض مثال یو سړی د مکتب خبره وکړي یا تلویزیون ته ځي یا بل چې ته ځي وروره ګوله مصلحت ده د مصلحت په خاطر ښه بدای د مکتب طرفدار وي او خپله به یې لورګانې سبق هم ویلی وي ډکتورا پورې به یې ویلي طب به یې ویلی اما د دې په خاطر چې غواړي چې ډېر ځان سوچا و صوفي وښي مکتب ناروا دی الله ناروا دی یا ورځېږي روا ده بل وایي ناروا ده بل وایي مباح ده بل وایي حرام ده په لندن کې قسم په خدای چې موبین صاحب خلک شته وایي په افغانستان کې مکتب ته زمینه نه ده برابر خپلې لورګانې د امنې دلته انګریزي مکتبونو ته دي مګر په افغانستان کې د مکتب مخالفت ګوره زه موبین صاحب زه دا ویم جمهوریت ښه وکړه بد یې وکړه په خپل خو زه درته ګوره یو مثال درکړم موبین صاحب زموږ زه د کامې ولسوالۍ یم زموږ په کامه کې پخوا یوه لیسه وه مرادلي لیسه په دې جمهوریت کې پکې 15 جوړې شوې 15 لیسې شوې په کامې ولسوالۍ کې قسم په خدای دی چې زمونږ هلکان او جنکۍ ټولې مکتب ته تللې موبین صاحب زه یم چې کاغې غلطي کړي کې ښې کړي کې بدې کړي ګره په دا 20 کالو کې څومره جوماتونه په جمهوریت کې جوړ شو څومره مدرسې څومره مکتبونه جوړ شو د افغانستان په تاریخ کې نه جوړ شي اوس خو له دغه مکتبونو نه ته استفاده وکړه خو پرېږده هغه 400 کړه چا وویل خو یې نه ویلې نو ته خو له دغې زمینه ته برابره ده ګوره موبین صاحب
خدای دې نه کې په خدای د بعد وخت پروت سوچ کوم زه هم خدای نه خواسته که دا حکومت هم د میندو راړو ولا چې خلک به په قطار باندې ولاړي او وایي به چې سکاوت او نیانو ته به ولاړ چې د منګیري کلي کا په خدای دې حالت ته ولې دا بعضې خلک حالات راولي خدای دې نه کې خدای ګوره موږ اسلامي ټولنه کې دغه پړګی زما د پلار دی دغه د ګیره کې وی که هر شی زه د ما خو زه دا یې نه چې دغه د یو څو اشخاصو په وجه باندې ډېر غټ مشکلات راتلو والا دی او دا دې څوک نه وایي مبین صاحب سپا خبرې به کوو د یوې تیارې موږ جواب لرو چې یوه تهران نه راوړو ته پارک باندې بمباري وکړو څوک یې مخه نیسي نن د امریکا اعلان وکړو چې د کابل وی میدان ته به پرواز نه وي څوک به ایله کړي مبین صاحب څوک ایله کولی شي په ځای ولو په دامې راچپه کوو همداسې شاهین صاحب ته به وخت ورکړو شاهین صاحب سلام په خیر رالي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مبروک الله عزوجل دی وکړي چې ټول به بیا ښه راغلاست درته وایي پاچا کاموال صاحب دغه میډیا داسې بدرنګه ښکاري داسې نه وي کې الله دې راوله مننه ولا اسب ورورم جواب را لېږلی و چا په خوله باندې ویل زه سره خبره کوم کور د اسب خو اول وار داسې د خیر کار کړی داسې تېره غوښتی نه دا خو د افغانستان رئیس جمهور دی او زه وزیر دفاع یم او زه داسې وزیر دفاع یم بیا رئیس جمهور هم نه منم رئیس جمهور نه منم پاچا صاحب زه نه منم دلته ګورئ ملګرو هراړخیزه خبرې وکړلې ګورئ دا دومره کاختیم نه ده لکه تاسې د افغانستان ناسې سور تنور جوړ که دومره سور تنور هم نه ده او دومره بم بدبختي نه وي تعلیم بنده دی تعلیم موږ دا طرفدار نه یو چې بنده باید خلاص شي خو دا په دې معنی هم نه ده چې مکمل تعلیم بند ده او دلته څوک تعلیم نه کوي او دلته موږ د تعلیم دپاره ځوانان نه روزل کیږي او په دنیا کې ته وګورې چې ټکنالوژي څومره جوړه سوې ده او څومره حساب کتاب جوړ سوی ګورې د ما خبرې څوک باید غلطې تعبیر نه کړي دلته که موږ د دنیا قوانینو ته وګورو او د دنیا شکل ته وګورو په دنیا کې چې څومره ټکنالوژي جوړه سوې ده ځوانانو جوړه کړې ده ښځو نه ده جوړه کړې ښځه یوه د کور یوه د ژوند ښکلا ده او د ژوند یوه برخه ده د ژوند ته کار کوي خو دا په دې معنا نه ده چې موږ او تاسې دلته د ټول تعلیم بند ده او ټولې خبرې په دې تمرکز کوو چې افغانستان تنور ګرځېدلی ده او افغانستان کې نوره تباهي راغلې ده هېڅوک هم نسته ګورئ الحمدلله افغانستان کې اوس ځوانان روزل کېږي او په عقیده روزل کېږي په اسلام روزل کېږي په اسلامي فکر روزل کېږي ځوانان ورځ په ورځ پارېږي صاحب یوه پوښتنه درته وکړم د ما د ښځې لپاره یو ځوان ډاکټر ښه ده که یوه پیغله ډاکټره ښه ده ولې ځوان ورته روزي ولې پیغله نه ورته روزي بس صحیح ده خو پیغله ډاکټره راته پیدا کړه زه نه غواړم چې د ما په ښځې ځوان ډاکټر معایناتو کې عجیبه خبرې کوي مبین صاحب خبره داسې ده چې دلته د ډاکټري درس نه ده بند که تا پام کړی وي او دا تیر کالم د پانتون امتحان واخیسته او څه کالم واخیسته پوهنځی د ښځو دپاره خلاص ده ما ترې راوښیه مبین صاحب شاهین حاجي صاحب د ستاسو دواړو منځ کې یو خبره کوم که اجازه ته مې یو دقیقه یو خبره کوم شاهین صاحب تاسې بیا خبرې وکړئ مهرباني ګورئ دلته چې د انګریزان ځان ته داسې نه وایي چې زه 15,000 کاله تاریخ لرم او زه داسې مسلمان یم او زه دا یم او هغه یم او زه تر ډیلي پورې مې حکومت کړی دغلته ما سره لنډه شفاخانه ده د چا چې ماشوم پیدا کېږي صرف ښځې نرسانې او ډاکټرانې دي پکې انګریز چې انګریز یې ځان ته د ښځې ډاکټر غم کړی که د یو سرې په غاښ باندې درد وي یا هغه د میاشتې بیماري وي دلته ته سرجي ته ټلیفون کې د آصف ته زما خبرې که دروغ وي دغه خلک دي وایي چېرته دروغ وایي ټلیفون کې د ښځه ډاکټر ځان ته بوک کړي یا به هغې سره ټیم اخلي شاهین حاجي صاحب موږ ګوره یو خو دا موږ ټول تاسې ولې ګوره دا نه صبر وکړه نه یو دقیقه تا د جنرال موبین لکه چې داسې فکر کوي چې موږ د ښځو د تعلیم خلاف یو تمرکز کوو چې یاره د ښځو تعلیم د بیخي خلاصېږي نه او د ښځو تعلیم د نه کېږي ګورئ دا بدبختي ده دا نه وایم زه تا ویلې چې موږ دلته دغه ټریننګ کوو پیسې لاندې اوبه وړې داسې سوچا وغږېږه
ګیس ته ورسه زه به قاري صاحب ته زنګ درته ووایم ویان ته هغلته ورسه ته خپل هم ښه شناخت ورسره لرې مبین صاحب موږ ته ضرورت ولا کوي هغلته د شیخ صاحب سره خپله دلایل ووایه یا شي نه بیا خو دغه د تعلیم وزیر صاحب دی جنرال مومن صاحب دا د تعلیم وزیر صاحب ته په ډېر احترام واني په خدای راځي چې داسې خبرې کوي داسې دا تندې تروشي چې هغې ته زما لور ګوري ونه والله کې مکتب ته لاړه شي لږ داسې یو ښایسته سړی راولي چې لږ په نرمه ژبه وانې داسې په نرمه انداز باندې خبرې وکړي وشی نه جي صاحب او خو داسې خبرې کوي لکه سړی چې تربور درته لګي جنرال صاحب یوه خبره درته کوم دا اوس نادره کیسه ده ښه چې اوس وروره جانه تاسو داسې فکر کړی ده چې حاجي شاهین د اسلامي امارت ویان ده او دا د دفاع کوي دفاع مې نه ده کړې وه قربان مسمه دا مې داسې درته ویلي چې دا تعلیم مکمل بند شوی نه ده ځوانان درس وایي ځوانان سبق وایي ځوانان لګیا دي خواري کوي زحمت کوي ځوانان مې بیخي په کار دي ما 4 لورګانې دي 3 مې زامن دي اکثریت یې وروره د ما د لور علاج به څوک کوي پاسپورټ کې به عکس څوک اخلي تذکره کې به څوک اخلي هغه ضرورتونه دي وروره دومره کوم کافي نه ده راغلی وه مبین صاحب ما ته وایي ډاکټرۍ تعلیم خلاص ده ډاکټرۍ تعلیم څه خلاص دی او پانځای طب خو ما ته وښیه که نه وروره ولې دا خوست کې دې نه دي لیدلي جنرال صاحب کنه راست سبا زه دې ورولم په کابل کې دې نه دي لیدلي کنه راست زه دې ورولم یو څو ځایه نور څنګه نه یم ښه یم سبا صحیح ده سبا مې واروله صحیح ده صحیح ده انشاءالله دا نو کموال صاحب یوه خبره دا ده د که د ما خبرو وخت زی کوم که ځواک ته وخت ورکوي خیر ځواک ګورئ خبره داسې نه ده ګورئ که جنرال صاحب دا که ته ځواک د خیر په غونډۍ ناسته د جنرال صاحب بس خپل طبیعت ته ورأړولی ده نو جنرال صاحب جواب را سره وایي دغلته ګوره دغلته د منافقت خبره کوي چې زه د ځواک په طبیعت نه یم پوه شوې دغلته منافقت کوي که نه خپلې خبرې دې کوه ځواک صاحب مبین خپل په طبیعت اړولی ځواک صاحب دغه باره پاچا صاحب دا ټول زما افغانان دي زما وجود ده دلته د طبیعت خبره نه ده دلیل ووایه وروره خبره جنرال صاحب منافقات انتان نه ورکوي منافقات اړینه دا ته ګیزه راسې په دغه لګیا یې دغه شی مه کوه که نه چا لګیا یم ما ته نوبت ته وغږېږه که تا نوبت ته وغږېږه زه به مایک بند کړم ته وغږېږه خو خپلې موضوع باندې غږېږه وروره چټي مه وغږېږه ګرمو تارونو ته ګوتې وړي نه خدای ګرمو تارونو ته ګوتې وروړي ولې دا صحیح ده مهرباني شي د تعلیم خلاف د اسلامي امارت څوک نه دي په اسلامي امارت کې چې دا څوک دي هغه دته معلوم دي ماته معلوم دي ټولو ته معلوم دي خو دلته ټوله دنیا په د اسلامي امارت کې د تعلیم خلاف زمینه برابرېږي زمینه ورته برابرۍ انشاءالله ترتیب جوړیږي دا خو اوس وروره جانه د لایپو خبرې دي په لایپو کې وروره جانه تی نوم واخله او ته پلانکی وکړه او ته ډینګری وکړه دا نومونه یې دته معلوم دي ماته معلوم دي ټولو ته معلوم دي دلته د ضرورت نشته چې موږ وروره جانه دلته صفایي سره وړاندې کوو ځان یو چاته په دې باندې ورخو کو چې زه خو یعنې دومره کلک افغان یم چې زه هر څه وایم د ما خبرې سرې کرښې دي او د کاڼې کرښې دي هغه ټولې حقیقت لري خو دلته خو نور شیان هم نورې خبرې هم ډېرې موجودې دي دغه کسان د دې نظام د چپه کېدو ذریعه وګرځي تاسې په خلاف باندې نه ودرېږئ چې دا ولې داسې کارونه کوي څنګه د نظام د چپه کېدو نه څنګه به د نظام د چپه کېدو سبب ګرځي ولې څنګه ګرځي زه راته کنه دا هغه شی نه دي چې دشمن غواړي دا هغه شی نه دي ته ورشه د فاروق اعظم صاحب یو د کلیپ وره چې هغه چې ما د دې سره ناسم دا ټولې خبرې مو سره فاروق اعظم صاحب دا کی د به تعالی واتس اپ کې درولېږم تی پوره وره جاسته وي چې ټولو ته مې دا خبرې وکړي چې قسم په خدای چې قبر مکه د فاروق اعظم صاحب کلیپ پروت دی د به تعالی درولېږم نو تاسو پاچا صاحب دا ودرې داتا او د جنرال صاحب مبین دغه تاسو دواړو مخامخ دا خبرې نه دي ورته کړې معلومات دې ورته کړې اوس وروره جانه مخامخ ورته کړې دي تاسو مخامخ ورته کړې دي موږ ورته کړې هر سړي ورته کړې دي او چې شی وکما که ما پلاس کې سبا زه درته خلاصوم
والله که یوه ثانیه سبا نه ده د شپې په دغسې وایي چې ته موږ باندې د میډیا ډوزانې بس خبره خلاصه نو د میډیا دغسې ډوزان نه موږ یم میډیا کې غرتې وهو تیم وهې بس خلاص نو داسې نه ده موږ میډیا کې الحمدلله غرتې نه ویو نه د غرتو دپاره راغلي یو او نه په غرتو باندې روږدي یو په غرتو څوک روږدي دي هغه غرتې ولي دا خو شاهین حاجي صاحب ګزاره به کوو زه حسیب روستان بیا لمبر ستا دی فقط دومره راته ووایه چې دا د تعلیم په باره کې اوس موږ په نور ستړي شو هغه د شاپور د احمدي خبره ده ویا د لغماني او د شیطان تړنګ دی اوس دا موږ اخر څه وکړو دا وطن څه رقم جوړېږي دغه نړۍ ته خو موږ او تاسې ګورو نو په دې باندې خو دا امپوسیبل ده لکه ناممکنه ده بغیر تعلیمه ګوره شاهین حاجي صاحب دا یوه جلۍ نه ده دا مدرسه ده دا مور ده چې یو مور تعلیم یافته وي 3 کاله تا موضوع د تاسو د لایف موضوع څه شی ده همدغه ده بغیر تعلیم او پرمختګ نه کېږي دې کې مونږ پلار هم خبره نشي کولی خپل کار دی کوه نه دی په قصه کې نه دی په موضوع کې غږېږو عجیبه خبرې کوي لاړ چې هلته لندن کې ناست یې وروره دلته راسه ته دلته افغانستان کې دا خبره وکړه پرېږده سړیه والله چې هلته مدیر صاحب یو نیم ساعت مې ګوره وزیر صاحب سره ستا په مخکې مرکه ونه کړه خدای دې وکړه چې 40 ساعته دې کړي لاړ چې وروره ګوله دلته تعلیم هېڅ نه خلاصېږي مکتبونه نه خلاصېږي وروره وایي عجیبه خبره کوي مبین صاحب تاسو ته شاهین صاحب ته احمدي صاحب ته ټولو ملګرو ته سلامونه وایم په دې هیله ټول روغ جوړ وي ما ډېر په طبیعت ټولو خبرو ته غوږ ونیو او یوه خبره ما ته ډېر خوند ځکه راکړه چې 3000 افغانان دلته ناست دي او موږ یو بل ته ډېر په ارامه لهجه باندې غږېږو دا ډېره مهمه خبره ده اوس راځو دې ته چې زه همیش چې وایم که نه ما دپاره اساسي خبرې ډېرې مهمې دا جګو ټیټ کیسې نه دي دا هسې اوس دا داسې اوس دا د ورځنۍ موضوعات باندې زه بیخي نه غږېږم او نه ما ته خوند ډېر راکړي کوم چې ډېر ما دپاره مهم د هغه د افغانستان اساسي موضوعات د ولس خبرې دي مخکې مبین صاحب یوه خبره وکړله چې دا د ملحدو دا کیسې چې تاسو وکړلې مبین صاحب محترم په 20 کاله جمهوریت کې چا به هم دغه د الحاد کیسې په دې میډیا نه اورېدلې باچا کمال صاحب دلته په میډیا کې له موږ زیات پاتې شوی دا د الحاد کیسې به دومره نه وي خو نن ورځ پیدا شوي دي نن په میډیا کې په سلګونه کسان په لایوونو کې ناست دي خلک ملا ته بده وایي ټول ورته لاندې ناست دي ورته چکچکې وهي وایي بلکل ته صحیح خبره پوهېږي دا ولې ځکه چې طالب په وچ لاس باندې ملا او اسلام اخلي د خلکو په خولونو کې ږدي وایي چې زه د دغه ادرسه در باندې دغه هر کار کوم نو خلک مجبوره کېږي نن ورځ چې مبین صاحب دا یو خبره شاهین صاحب تاسو ته غواړم وکړم حسیب یو ډېر کوچنی انسان زه څوک یم چې زما په طبیعت باندې مبین صاحب وغږېږي مبین صاحب په هغه خاوره کې پروت د 20 کاله د طالبانو دپاره په دغې میډیا کې تبلیغات کړي نن چې دغه میډیا د تاسو د حکومت ده دا ټول د مبین صاحب برکت ده دې شي باید یاد وساتئ چې مبین یو ادرس د تاسو دپاره نن که دا خپل حق وایي د دې ولس دپاره غږېږي هغه د حسیب په طبیعت باندې خبرې کوي دا کوم ډول خبره چې تاسو کوئ پلیز داسې مه غږېږئ هیله کوم که چېرته څوک د افغانستان نه که هغه طالب ده یا بل څوک ده عباس ستانک ځای د طالبانو له ادرسه راپاڅېږي وایي چې دا ظلم ده دا زیاتی ده بیا هغه ته به هم ته وایي چې هغه هم د حسیب په طبیعت غږېږي آیا حسیب یو جلا هېواد د امریکا ده چې د حسیب په طبیعت باندې خلک غږېږي حسیب د افغانستان یو تن وګړی ده یو زوی ده یو بچی ده یو افغان خپل په ولس خوا بدېږي مجبوره ده چې غږ پورته کړي او که دغه غږ ورسره څوک بدرګه کوي دا په دې معنا نه ده چې هغه د حسیب خپل کړي دي او حسیب دوی ته ډالر لیږي څوک هم چا ته ډالر نه لیږي ټول دلته یو مشترکه وجه موجود ده هغه د افغانستان د ولس درد ده غم ده مشکلات دي ځکه خو دلته راسره راټولېږي دلته خبرې سره کوي نو مبین صاحب په دې باندې تاسو مه تورن کوئ زه مبین صاحب سره ډېرې ستونزې لرم هغه سره زه د ډاکټر صاحب نجیب په موضوع کې اختلافات لرم د افغانستان په تاریخي موضوعاتو کې ورسره اختلافات لرم او ورسره به یې لرم خو چې کله زما وجه مشترک دلته کېږي د ولس خبره کېږي چې د ده خپل لوڼې هلته په افغانستان کې زما خویندې کېږي هلته دی د درس نه محرومې دي دی ما سره په دې کې یو ځای ودرېږي دا شی به نه وایي چې دلته په سیاسي په طبیعت باندې تاسو غږېږي اوس راځم هغه اصلي موضوع ما مخکې م ویلي دي اوس یې وایم بیا یې وایم د اسلامي امارت له لومړني حاکمیت نه رانیولی تر اوسني پورې طالبانو مشرانو وزیرانو یې معینانو یې ریاستګانانو یې پلانګزاران یې طرحه کوونکي تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د خویندو او میندو دپاره یوه طرحه ولري
د مکتبونو دپاره دوی طرحه نشي جوړولی او نه یې لري، نه د پوهنتون دپاره، نه د ځوانانو د حقوقو دپاره، همداسې نور دا اساسي خبرې دي. د طالبانو په فکري مکتب کې دا شی شته چې خویندې میندې نجونې دوی باید په کور باندې کېنول شي. د دې خبرې څوک هم انکار نشي کولی، که نه په 9 کاله حاکمیت کې چې ته یوه طرحه نشي جوړولی، دلته به د حکومت او د طالب د سیستم او د میکانیزم او د دولت خبره نه کوي. بیا به وایي چې زه ورغلی یوه ډله یم دلته حاکم یې و چې په زور در باندې حکومت کوم چې تا فلحال روان کړی. ځکه د افغانستان د ولس غوښتنو ته تاسو لبیک نشئ ویلی، د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تاسو حل لارې نه دي راویستي. هغه څه چې ولس درنه غواړي ته د هغې خلاف روانې. دلته اخرنۍ خبرې په توګه باندې دلته غواړم کاموال صاحب دلته د ولس ته وکړم. د تحصیلاتو د لوړو زده کړو وزیر هغه راپاڅېده، په دغه ژبه باندې دې خلکو ته ویلي چې په میډیا کې کوم خلکي دلته خبرې کوي، تبلیغات کوي، زموږ خلاف غږیږي، دا ټول مرتدین دي. یعنې دا په دې معنا دا چې زه د طالب سره په کل کې خلاف یم، زه خو مرتد یم. خو کاموال صاحب ته هم د تعلیم په موضوع کې که زما تر څنګ ولاړې ته هم مرتد یې، مبین صاحب که دلته د تعلیم په موضوع کې زما سره ولاړ دی هم مرتد ده، او هر هغه څوک چې دغه عمومي دایه په کلي ډول باندې کوم دایې کې ما سره ولاړ دي، ټول سره ولاړ دي د افغانستان د ولس د دې خویندو د میندو دپاره، دا ټول مرتدینو کې حسابېږي. آیا د خبرو کولو اجازه هم موږ ته اوس نه راکوئ چې موږ هم نه غږېږو، موږ نقد هم ونه کړو، موږ نیوکه هم ونه کړو؟ وایه په افغانستان کې چې څوک حاکمان دي دا د عمر رضی الله تعالی عنه نه د دوی حاکمیت ډېر زیات عادل او با انصافه ده. عمر رضی الله تعالی عنه باندې خلک پوښتنه کوي، هغه نه خلک سوال کوي، هغه ته وایي چې راسه ځواب ورکړه. د ملا صاحب هیبت الله اخوند نه به څوک پوښتنه نشي کولی. ولې؟ هغه دلته په دې ولس باندې حاکم ده، که دلته په دې غرونو باندې حاکم ده. دلته خلک دردیږي، خلک زوریږي. د مکتب په موضوع کې به زه در سره ودرېږم، دلته به در سره خبرې کوم، خو په سیاسي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې زه خپل ځان ته دریځ لرم، زه ځان ته فکر لرم، هغه به ته را سره په خپل اختلافات لري. ډېره زیاته مننه کاموال صاحب، ټول ته باید په نوبت باندې لږ وخت ورکوو. احمدي ورور نمبر دی یو خبره دا ده چې د تعلیم سره د سفارتونو موضوع هم دا کړمانه ير شو ما مبین صاحب ته کړی وي چې په لندن کې سفارت بند شو. تقریبا د افغانان د ډېر مشکلات سره دي یا په نور ځایونو کې، نو په دغه باندې باید هم موږ تاسو دا وکړو ځکه چې دلته په لاکاو نه په میلیونها افغانان او زه ورته سپیشلي مسلمانان یم، ځکه ورته سپیشلي مسلمانان دي افغانانو ته چې دی ورور خپله مزدوري کوي، 2 روپۍ وطن ته لېږي، که زلزله وشي، که وطن کې یو بل کونډ یتیم هغې سره کومک کوي. یعنې د افغانستان ډېر اقتصاد چې دی هغه په دې اروپا میشتو افغانانو باندې روان دی. نو دې ته تیر حکومتونو چندان نظر نه دی کړی جمهوریت کې، او اوس هم دغه شان نظر ورته نه کېږي لکه څنګه چې د نورو هیوادونو ابواد یا خلک چې دلته اوسېږي خپل حکومتونه چې ورته کم نظرونه کوي. نو په دغه باندې دا ځکه چې دا ځوانان د دې مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې باندې هم ستاسې دا غواړو. زه به احمدي ورور ته نمبر ورکړم، بیا به تاسې را سره اوسېږئ. حسیب ورور مهرباني وکړه. سلامونه پاچا صاحب ته او زواک صاحب ته، کاکو ورور ته، وصال صاحب ته، جنرال صاحب ته او حاجي صاحب شاهین ته. خدای مو خوشحاله لره. نړۍ مننه پاچا صاحب چې وخت راکړی راته. د تا د لایو موضوع د ښوونځي او د پوهنتون موضوع ده، لکه څرنګه چې مخکې تا احمدي ورور زه به ته خبره وکړم. بغیر تعلیمه د یو ملک پرمختګ امپاسبل، ناکام، بالکل یعنې هېڅ امکان نه لري. او یوازې زموږ د جونو نه، موږ په افغانستان کې موږ چې زموږ ټول هلکان هم تعلیم یافته شي، داسې نه چې یوازې د جینکو خبره موږ کوو. بل دا دی چې تر څو پورې به موږ دغه ته به ما راسملې، زه به تا راسملوم، هر ته به ځان رسومه، او دلته به دا ولس به بدبخته وي، دا موږ به بدبخته وي. نو دا موږ خو پکې داړو شو، دا بچیانو ته هم دا شی پرېږدو. او بل دا سفارتونو موضوع ده، نو دغه موضوعګانو باندې زما دغه مهرباني شي. نړۍ مننه. د پاچا صاحب په دغه وطن کې ټول عمر همدغه طبقه تر پښو لاندې سوې ده، بې احترامي ورته سوې ده، څومره سیم دلته حکومتونه راغلي دي ځپل سوې ده، او هغه رقم پاملرنه چې باید هغه د موږ د خویندو حق او حقوقو ته اوسې نه ده ورته سوې. لکه څرنګه چې مخکې تا وویل چې د میرمنو له تعلیم نه بغیر، لا په ټوله کې د تعلیم نه بغیر یو مملکت پیشرفت لا په پرمختګ باندې دغه نه ممکن نه ده چې هغه مملکت پیشرفت وکړي، لا مخته ولاړ شي. نو لکه څرنګه چې د لوړو زده کړو د معارف وزیر راځي او خپلې خبرې مطرح کوي، او هغه هم په دا رقم شکل او اشکار کې مطرح کوي چې یا ټولې خبرې توهینامیزي، ټولې خبرې هغه د ملت ته توهین وي. لکه څرنګه چې د هرات
دارالعلوم مولوي صاحب راجک سو په رسنیو کې وویل چې که تاسو په دغه عرصه کې غواړئ چې د مناظره سره وکړو نو په یو شکل باندې چیلنج یې ورکوي ورته چې راځئ چې سره کینو. ګوره د هغه خبرو ته پاملرنه ونه سوه، لا یې خوله وربنده کړل، چون په دغه وطن کې زورواکي ده. په دغه وطن کې چې څوک حاکم و د چا په اوږه باندې ټوپک و، هغه د دې وطن هر شی ده. که هغه که څه غوښتو دغه په طبیعت که څه جوړ هغه به کېږي، که دغه په طبیعت باندې جوړ نه و هغه به په دې وطن کې د ګوره بله ورځ چې کوم د فرمان خپور شو چې د مېرمنو حتی غږ یې ستر عورت وګرځوی. ګوره دا په هیڅ دلته علما رالو چیلنج یې ورته ورکوي، تاسو راسئ چې دا په کوم ځای کې د قرآن په کوم ځای کې راغلي دي چې مېرمنې غږ ستر عورت ده. لیکن بیا هم په هغه باوجود باندې هغه خلک چې راځي، هغه مولایان چې راځي چې په دغه هکله باندې له دې خلکو سره مناظره وکړي، دا خلک یو هم نه ورته حاضرېږي. که ورته حاضرېږي، اوس ګوره ته مطمئن په دې باندې اوسېږه چې د هرات دارالعلومو مشر ته اخطار ورکول شوی ده. ولې خوله یې وربنده خوله یې وربنده شوه. که چېرته خوله نه وربنده، ولې د هغه دوه دغه رانله ویډیو رانله، ولې چا په مقابل کې په رسنیو کې یو عکس العمل ونه ښوی؟ که چېرته خو په دې وطن کې حق ورکول کېدی، خو هغه سړی به یې کېنولی، لا به ورغوښتی، وزارت ته به یې ورغوښتی، ورته ویلي به دي چې راسه ته په کوم ځای کې موږ ته ښایې چې تاسو یې نه وینئ، په حدیثو کې نه وینئ، د قرآن کریم په آیاتو کې نه وینئ، خو دغه خلک درته کیني، دا د علما درته کیني، درته وایي چې راسئ موږ در وغواړئ، راشي سره کېږو نو په دغه موضوع به سره وغږېږو. دا اوس د تا په لیاز د خدای د تا په وطن کې 3 کاله وسو، هغه دغه د فکر کوم هغه مدني فعال د نوم یې له ما نه هېر ده چې هغه وایي ښځې دې اخوا ښځې دې خوا، نو خو هغه موضوع جنې جوړه کړې ده. 3 کاله وسو چې تاسو یو چوکاټ نسئ جوړولی، ځان ته حکومت وایاست، ځان ته واکداران وایاست، لیکن یو چوکاټ تاسو نسئ جوړولی. دلته چې کوم مبارزین دي، لا هم زه نه غواړم چې خدای نخسته د توهینامیزو جملې وکارومه، دلته چې کوم مبارزین دي طالبانو له ادرسه راځي، په رسنیو کې فعالیت کوي، دغو ټولو سترګې باندې پټې کړي. دغه ټولو که ورته ووایه بس د دوی یوه جمله ده چې خلاصېږي، بابا کله یې خلاصوې؟ 3 کاله کېږي چې د بسته د هېواد ترتیب روان ده ترتیب روان ده وروره. په 80% خبرو کې لیږم یو خبره کوم، 15,000 د افغانستان بچیانو په نیوز کې راغلی او دا خبره ډېره مشهور شوې، ما په یوټیوب ډکه کړې ده. په سکاټلینډ کې دلته پوهنتون دی، یونیورسټي ده، هغې ته د هغې ځینه داخله کړې ده افغانستان. هغه د رپورټ ما وکته دا څنګه د شرم خبره چې د ما پاچا صاحب 80% جامعې دي د دې وطن له تعلیم نه او له زده کړو نه محرومه کړې ده، له علم محرومه کړې ده. اوس ته د یو باسوادې مور اولاد وګوره او ته د یو بېسوادې مور اولاد وګوره، نو ته بیا کله راته خلاصوې ولاله؟ 3 کاله د اوسو ترتیب روان ده، 3 کاله د اوسو چوکاټ نشي جوړولی، 3 کاله د اوسو د ایجاب مسله نشي حل کولی. که زه جان احمد دیوره ستا په خبرو کې بخښنه غواړم چې زه راولېږم، په خدای کې نو که چې دا کمې خبرې موږ کوو دا د افغانستان د جوړ خبرې، په خدای کې نو که چې دا پاچا صاحب که زه د یو افغان په صفت باندې راځم، د یو ځوان په صفت باندې راځم، په دې خلکو باندې یو نیوکه کومه، د ملحد خطاب، د مرتد خطاب، د سیکولر خطاب، د غربي ډیموکرات خطاب راته کېږي، لیکن له پردي هېواد نه یو مولوي راځي د ما په هېواد کې کینی، بیا بیرته ځي په خپل هېواد کې کینی، هلته د نصاب خبره کوي. بابا په زړه باندې مې اور بلیږي، ته سر یې پیاس ته تا یې پیاس چې ته د ما په نصاب کې ګوتې وایې، ته څوک یې چې ته راځې د ما اوس خو دا خلک د وطن واکمن دي که نه؟ اوس ښه د ما د وطن واکمنو ته لار ته ورښایې چې ته د دا نصاب په دا رقم باندې جوړ کړه. ښه د دغه وطن په دې واکمنو کې دومره ظرفیت نشته چې خپل نصاب جوړ کړي؟ د دغه وطن په واکمنو کې دا خو ښه شته، 2 ښځو ته خو ښه تیار یاست، هغه خو کولی شي، هغه کوم مشکل نه لري پکې. او په د دې وطن په نیمایي جامع باندې تعلیم بند کړی، دا کولی شي، فتوا صادرولی شي، هره ورځ مو نوی فرمان راځي، هغه کولی شي. لیکن 3 کاله مو وسو چې تاسو د دغه وطن لورګانو ته، د دغه وطن باعفته لورګانو ته، د دغه وطن باعزته لورګانو ته د ټابلیټ کې تور باندې ولګوئ چې څه په زړه باندې جوړو، په رسنیو کې وروره اینو آن راولېږل، هغو تورونه باندې ولګول، هر څه چې په وس باندې پوره وم کړل. که زه راځم د یو ځوان په صفت باندې په تا نیوکه کوم، تا ته وایم چې دغه کار غلط ده، دا کار، لیکن ما ته راولاړېږي وایي دا په غرب کې ناسته او له غرب نه دلته وروره په افغانستان کې انتشار خپروي، لا په افغانستان کې جنګ ته لمن وي. لا اله الا الله محمد رسول الله. که مې په دې هېواد باندې 2 جنګ لوري،
په خدای قسم ده که په دغه هیواد په دغه ملت باندې مې بل څوک لورېږي نه د هغه جنرال طرفدار یم چې په امریکا کې ناسته او جنګ ته لمن وایي په والله لازم کوي طرفدار یم والله لازم که د بل جنگ طرفدار یم چې بل جنگ بیا د هیواد ته ولاړ شي بیا د ما کابلي خور د ما مزاري خور د ما بدخشاني خور د ما کندهاري خور بیا د تورخم لا د او لا د بولدک په بارډر کې په لوڅو پښو باندې ودرېږي نن راته د دوو ځوانانو تنکي ځوانانو انځورونه د ایران د مرچ چاره لېږلي دي په دې تندي باندې ویشتلي دي مخکې مې یو دانه ویډیو شیر کړی د تا په ځوانانو باندې د ایران اردوګاه ډکه ده د ایران ټولې اردوګاګانې تا په ځوانانو باندې ډکې دي نن یو راپور BBC خپور کوي 200 ماشومان دي په تیرو شپږو میاشتو کې د خوارځواکۍ له مرضه ټول په اک رسېدلي دي له تا نه ظرفیتونه فرار کوي روان دي درنه تښتي هغه ظرفیتونه چې د تا هغه بشري قوا چې د تا دي هرې پیښې مخنیوی کوي له تا نه ډاکټر تښتي له تا نه معلم تښتي له تا نه انجینر تښتي یوازې دا نه چې ډاکټر د جنرال صاحب اشاره ورته کوي که پاچا صاحب که ځواک صاحب چې د ډاکټر ولې یوازې ډاکټر ته دغه ولې د ما خور انجینره نشي ولې د ما خور ډاکټر نشي ولې د ما خور معلم نشي ولې د ما خور پروفیسور نشي ولې نشي ته څوک چې د ما په خور د سر باندې تصمیم نشي ته څوک چې ته راځي د ما د خور په دغه باندې د پر مخ د مکتب هم بند کړی د پانتون دې هم بند کړی ده ته به لاړ شي بابا ښځه چې انجینر سي بیا به لانټار څنګه اچي انجینر نه غواړو دا نور شان صحیح دي هغه چې کله دا مسله حل شي په تعلیم خو نور مرکو ته لټه مرکو د سفارتونو په اړه کې ستاسو دا ډیره مهمه ده زه اخیری خبره کوم د سفارتونو په اړه کې ګورې د بلجیم سفارت بند کله ما سره پرون یو افغان په تماس کې سوی او شپږ میاشتې د سټیکر کې چې لګولای دا نن نشي کولای سفر وکړي افغانستان ته دلته بلاندې اجي صاحب امین ناسي کله تا نه یو غوښتنه کوم پاچا صاحب کچیر ته څوک ولاړی اجي صاحب امین راجک هغه به د سفارتونو په اړه کې د چیک معلومات ور سره د دربي کې د انګلستان سفارت بند شو دا تا ته به کله سپارل کېږي هغه الله ور عالم د ته به کله خدمات وړاندې کوي هغه الله ور عالم د خو لیکن نن د ما افغانان له خدماتونه او د ما افغانان د هغه کارونه محروم کړو او محروم سو شي هغه بیچارهګان بل کړ ما ولم ویلي دي اوس هم وایم بیا هم وایم تر څو چې ژوندی یم د خدای قسم د تاسې د اسلام په نوم باندې راغلي دغونه خیر ولکه دې وطن ته ورسېدل لکه څومره چې دغه مسافرو خیر دې وطن ته ورسېږي په سلګونه میلیونه ډالر له دغه هیوادونو حواله کوي دغه هیواد زه یو بیلګه یم د ما په خلو د ما په لاس باندې دغه مسافرو په زرګونو ډالر حواله کړي دي په زرګونو په لسګونه لکه افغانۍ حواله کړي دي لنن پرون ابل ورځ مخکې نشتي په لایب کې د دغه مسافرو نه $8000 دوه دانو مریضانو ته راټول کړي دي خطر تا کې اچولي دي تر سره درېدلې ته خو ځان ته دغه کوي ځان د وطن واکمنم وای دا اوس د دوه دانې جنازې د ایران په مرز باندې پرتی دي مهرباني وکړئ یو سکنه خو چې ځان د وطن واکمن وای یو سکنه نو په لیاز د خدای د راځي پر رسنیو کې فعالیت کوي اخیری خبرې مې کومه که حقیقت نسي ویلی در بوسو لاندې اوبه مه تېروي حقیقت په وس باندې نه دی پر اینو هان مه وایاست په خلکو باندې ټاپې مه لګوئ دا چې د ټاپې د جیبونه د ټاپونه خالي کوي کم په وس باندې اک ویل نه کېږي ورور مه راځئ پروپاګند مه کوئ مننه خوشحاله اوسئ شاهین حاجي صاحب لمبر فکر کوم چې د جنرال موبین صاحب بیرته دی نو موبین صاحب ستاسې لمبر محترم حاجي شاهین توار کې هغه معلومات ډیر لري زه په دغه رابطه هیڅ معلومات نه لرم په یوه خبره کوم چې سفارتونه نه اوس راځي دا خو سفارتونه در باندې بند کړي دي چې ټول را ډیپورټ کیم زه نه پېښه پکېږم دا اوس راځي اپشن د پاتې راځي زه د هر امر لبیک وایم وروره بند کوي سفارتونه بند کوي دا څه افغانان چې تللي ټول راولېږئ دلته مځکې شاړې دي وروره جوار به څوک کوي ګل افتاپرست به څوک کري غواګانې به څوک ساتي ټول رانه لاړل اروپا ته موږ هم دلته تانا پرې کړو موبین صاحب ما په غواګانو فارم کې ګوره شریک یو ښه راځئ د تې وروره ګله نور نه غواړو په دا لندن او په دې اروپا کې د تاسو د ارامه ژوند سوسیالو تناسې دلته په موږ باندې ټاپې وهئ کله د مکتب نه غواړو نه مکتب غواړو نه بل غواړو تاسو هم راځئ وروره دا د هلمند دښتې به څوک خړوبوي دا لبلبان دا شیونه دا به څوک کري د مونږ خو هم دلته بیړه غرقه کړه د شفتالو په کرلو په پانډو باندې تاسو هلته ناستئ بس یو 100 روپۍ 200 روپۍ راولېږئ هغه هم را باندې احسان کوئ چې والا ما لېږلی ده خود به یې راځئ دا کار کړی ګوره د لغمان نوم دې خالي یو ګوپیان دې یاد کړو زه لغمان ته لاړم نه بادرنګ هم پکې شته بادرنګ هم پکې شته وروره هغه تا کړی ده تا د بادرنګو ویډیو کړې ده وروره ګوله ټول راځئ
دلته زه درته کارم پیدا کوم، روزګارم درته پیدا کوم، شفتالو پنډ هم درته اخلم، همدغه چلوي زه تیکره هلته ناست یم، مفت انټرنېټ هم د راسې دلته د موږ مازغه هم راوخوړه. که مې په فارم در سره ګډی بیا در ځمه. او موبین صاحب دویم واده خو کولی شو که نه؟ دویم واده والله ولې نشي کولی نرمن دی امین صاحب زه هم کولی شي هلته خو دا هم نشي کولی. همدغه یو ښځې ته ناست دی وروره ګله، هغه هم کله سر خوځوي کله یې نه خوځوي، اعصاب یې درته خراب شي، له کوره هم پسې شړي. راسئ دلته درېو څلورو کوي وروره. امین وروره په خیر راغلې، ستړی مه شي. سلامونه پاچا صاحب تاسو ته، جنرال صاحب ته، احمدي صاحب ته، حسیب ورور ته. وای نمبر راکړه چې د وصال خان وبخښنه غواړم. زه خپل صرف سلام اچوم او وای ګجرنده د پلار د کووار ده. وصال خان سره مشي په خیر راغلی. زه نوبت کې پاتې کېږم، نوبت کې پاتې. سلامونه ادب درناوی مینه تاسو ټولو ته، د بحث ټولو ګډونوالو ته، پاچا صاحب تاسو ته، حسیب ورور ته، جنرال صاحب، نورو ټولو ملګرو ته، امین ورور ته. بحث خو فکر کوم په تعلیم باندې ده، د نجونو د ښځو په زده کړو باندې ده او د سفارتونو موضوع ده. اول خو ډېره مننه پاچا صاحب، یو ډېر ښه بحث مو روان کړی او دغسې بحثونه باید ډېر شي. ګټه یې دا ده چې سړی په مسایلو باندې خبرې کوي او اکثره مسایل چې دي هغه په خبرو باندې او په بحث او په گفتگو او گفتمان باندې حلېږي. اکثره مسایلو باندې که سړی خبرې وکړي نو جنګ جګړې ته بیا ضرورت نه پېښېږي. نو بین الافغاني ډیالوګ همدغه ده چې دا اوس روان دی. همدغه افغانان یو خپلو کې سره خبرې کوو، په مسایلو باندې بحث کوو، خو ښه خبره دا ده چې د یو بل په خبرو سره قناعت هم وکړو. که هر څوک درسته خبره کوي، سمه خبره کوي، راځئ دا جرأت هم په ځان کې بیا پیدا کړو چې که هر چا ښه خبره وکړه، درسته وکړه، هغه باندې قناعت وکړو، ورته وایي چې بالکل ستا خبره صحیح ده وروره، موږ در سره په دې لار باندې روان یو، در سره یو، صحیح ده. او که چېرته زمونږ خبره درسته وي یا د بل چا خبره درسته وي نو دا نور دی بیا ورسره قناعت وکړي، نو بیا یوې نتیجې ته سړی رسېږي. او که چېرته هر سړی په خپلې خبرې باندې مین وي او خپله خبره ورته د کاڼي کرښه او د قرآن ټکی ښکاري، نو بیا فکر کوم نتیجې ته نه رسېږو. په هر حال دا خو یو لنډه غوندې مقدمه وه پاچا صاحب. اوس به راشو اصلي موضوع ته. ګورئ، زه فکر کوم چې اوسنی حاکم نظام د طالبانو چې ده، دوی په دغه درې نیمو کلو کې که غوښتی وی او دوی خپلو کې هم سره متحد وی او دوی سره د ولس غم وی، نو دوی ډېر زیات کارونه کولی شوی. ځکه په اوسني وخت کې دوی د کوم لوري سره په جګړه نه دي بوخت، لکه جمهوري نظام چې په هغه وخت کې تقریبا له 10 تروریستي ډلو سره په جنګ بوخت و. دوی ته یو ډېر ښه فرصت ده، دوی ته یو ډېره ښه زمینه مساعده شوې ده، دوی ډېر کار کولی شي. که چېرته وغواړي او ولس ته دوی رښتینې واوسي نو ډېر شیان دوی کولی شي. او په تېرو 3 کلونو کې دوی ډېر کارونه کولی شوی. صحیح ده، یو څه کارونه دوی کړي هم دي چې موږ ترې مننه کوو. هغه ځینې کارونه چې دوی کړي دي د بیارغونې په برخه کې یا ځینې اصلاحات چې دوی راوستي دي، دا د ستاینې دي، هغې نه سړی هېڅوک سترګې نه پټوي. خو ځینې هغه اساسي مسایل چې په هغه کې تر ټولو مهمه او اساسي مسله د نجونو د تعلیم د فکر کوم چې په دې کې دوی زه نه پوهېږم چې تر اوسه پورې ولې پاتې راغلي. مخکې ملګرو دا خبره وکړم ښه، دا موبین صاحب هم ناست دی، دا د مجاهد کورنۍ نه، د خپله د مجاهد کورنۍ نه، په دې خفه کېږي نه. خو مجاهد او بخښنه غواړم د ټول مجاهدین زما مقصد نه دی او طالب فکر دا د تعلیم ډېر سخت شوقیان نه دي د ښځو. او دا تاریخ که ته وګورې، تاریخ هم همداسې پاتې دی. ګوره دغه موږ ته نه غواړو چې بعد نومونه هلته ولو، همدغه مجاهد لیډران وګوره زمونږ یاد شي، د موبین صاحب هم یاد شي. په دې کابل کې د داود خان حکومت و، د پانتون مخې ته به د جنکو مخې ته به یې تیزاب شیندل. او یقین وکړه چې دا جهاد شروع شو، اولني مکتبونه او دغه یې ورانول، شفاخانې ورانول. دا زما د یاداشت خبره، ما چې په کوم مکتب کې څه ناڅه مکتب ویلې، په خدای کې نو هغې ته یې بم ایښی و. زمونږ دې کې یو ایمرجنسي شفاخانه وه د کامې ولسوالۍ ته چې دي موبین صاحب تللی دی، د هغې نه مخکې دلته وه، په خدای کې نو دې ته یې اول ور واچو. دا زما د لیدلو دغه دی. نو باید دغه فکر بدل شي د وخت سره، ځکه ضرورت دی. اوس زه دا وایم چې دا تعلیم دومره دغه دا موبایل روا دی، دا بعد راشي وایي سیل ناروا دی. دې سره بالکل منم چې سیل ناروا دی،
خو دا موبایل خو هم باجه ده کنه یوټیوب پکې شته فیسبوک پکې شته دی ټیک ټاک پکې ګوري انټرنیټ ته پال کړي هر رقم شیونه ته راوړي مګر تا ته یو ساس چې یو سړی کوي یو په واده کې کوي هغه د کوپر ښکاري مګر خپل د سلیل شته موبایل خپل دیم نیولې بچیانو سره دیم دي نو ګوره اوس خلک پوهیږي اوس خلک ولیږي نه مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ لا حول ولا قوة الا بالله موای وروره پاچا صاحب ګورئ دا بالکل در سره منم چې دغه نظریه دغه مفکوره ل تقریبا 90 کلو راهیسې مونږ خلکو کې موجوده ده چې له علم سره له پوهې سره دښمني مونږ لرو هغه وخت کې دا خبره کېدله چې یاره سبق د مدرسې وای لپاره د پیسې وای کنه نو دغه نظریه او دغه نظر دغه فکر پخوا هم موجودو چې 90 کاله مخکې دا خبرې خلکو کولې دغه شیرونه ته ویل کېدل نو زه فکر کوم له پوهې او له علم سره زمونږ په وطن کې لا هم په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم سره د پوهې سره لا هم دښمني روانه ده دا اوسنۍ خبره نه ده دا د اوږدو کلونو خبره ده چې دا کیسه او دا سلسله هم داسې روانه ده خو په تیرو 20 کلونو کې څه ناڅه ذهنیت سازي وشوه ذهن جوړونه وشوه ښوونځي د نجونو د ښځو لپاره جلا جوړ شول همدې لپاره جوړ شول چې یاره ښځې راشي تعلیم وکړي پوهه ترلاسه کړي او په دغه ټولنه کې د بدلون سبب شي او دغه ټولنه اصلاح کې د پوهې او د علم له لارې خو متاسفانه دغه نظام د بدلېدو سره یو ځل بیا موږ وینو چې وروره د نجونو زموږ د خویندو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې یو ځل بیا وتړل شوې چې دا په خپله یو ډېر غټ ناورین ده دا د هېواد د شاته تګ یوه لویه زمینه ده چې مثال خانه دی هره ورځ ګوره د طالب سره به د چا جوړې د چا ورانه سړی خپل حق لري که جمهوریت سپورټ کوي هغه بله کیسه ده هیڅ مشکل نشته دی ګورئ زه دا وایم چې بدیل نشته موږ دپاره بدیل دا دی چې موږ بیا په میلیونو خپل افغانان ووجنو خپلې خویندې میندې چې پاتې هغه بیا بې عزته کړو موږ د دې جنګ د دې ټکي نه نور ستړي وو موږ وایو چې ګوره دا شی په خپله دغه حکومتونه ځان ته په خپله را دعوت کوي پاچا صاحب ګورئ نظامونه بدلیږي را بدلیږي دغه خاوره او دغه ولس هملته ځای په ځای پاتې ده زمونږ مبارزه زمونږ غوښتنه د ولس او د خپلې خاورې لپاره ده نظام که هر څوک راځي که هر ډول نظام راځي دا به بدلیږي را بدلیږي وروره کله به شاهي راځي کله به نیمه شاهي راځي کله به جمهوري راځي کله به اسلامي امارت راځي دا خو په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې د نظامونه بدلیږي را بدلیږي موږ ته داسې یو نظام پکار ده چې زمونږ ولس پکې یرغمل نه وي زمونږ خلک پکې خپل حقوق ولري زمونږ خلکو ته هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته ورکړي دغه وطن آباد کړي دغه خاوره آباده کړي دغه اقتصاد باندې کار وکړي چې خلک له وطنه ونه تښتي دا موبین صاحب اوس په لوګر کې ناست یا په کابل کې مګر لندن نه مونږ ګوري اوس دنیا وروره افغانان دنیا ګوري هغې وروره هر شی ګوري دا اوس چې ته پرې هلته دومره مشکلات په خپل وطن د پرېږدي وروره دا موږ چې کومې خبرې کوو قسم درته خورم ګوره د منافقت د ایماندارۍ نه په دې وطن هم نه خوږېږي وروره طرف ته هر سړی ناست دی وروره صاحب مهربانه تښتي دا نن ته ورته وروره صاحب مهربانه دا څلور طرف ته ملکونو دغه ورته لکه دروازې ټول افغانستان به ټول خالي نو افغانستان خو دا ما په دې جمهوریت کې ویډیو ډکه کړې وه ملاده چې یو مدرسه دې جوړه کړو ګر چاپېره د دیوال چاپېره کې چې بار وځو وروره سپلی به پخپکو چې راځو سپلی به وباسو راننوځو به ورته هغه ویډیو زما ډېره د جمهوریت د وختو ده نو دا چې د افغانستان خو داسې نه چې اوس صاحب مهربانه ته خالي هم د مسلمانان یو که نه هلته زموږ یو دهقاني کوي چې د مونځ ټیم راشي په پوله وانې ودرېږي په دربو وانې صاحب مهربانه نه تو خپل مونځ وکړي وروره بس دغه پرې د مسلمانۍ د شریعت ته ورته شریعت نه قربان کړي شریعت څه شی دی قانون محمدي دی چې قانون محمدي زه نه منم زه مسلمان کېدی شم په خولې باندې دا خبرې باندې باید د حکومت سازۍ د حکومت د جوړولو د یو مملکت هغه بېلې طریقې دي هغه دا طریقه نه ده چې دا په کوم روان دي پاچا صاحب خبره داسې ده ګوري پاچا صاحب خبره داسې ده چې مونږ زه نه پوهېږم په هغه مسایلو باندې لګیا خپل وخت او خپل ټایم ضایع کوو چې هغه هر څه واضح دي کلیر دي معلوم دي په مکتب کې ښوونځي موجود دي په مکتب کې د مکتب لپاره نظام او سیستم دا هر څه موجود دي بیا موږ ولې لګیا په دې باندې بحث کوو په دې درې جمعې مخکې دلته په لندن کې د تعلیم په باره کې غونډه او ماته دعوت راکړی ده په 12 کسانو کې ته فکر کې تلو کابل ته هم تلو خو زه ناجوړه شوم د امین په پروګرام ته درلرلم په بلجیم کې طبیعت مې خراب اوس مې ولا طبیعت خراب دی نو خبره دا ده چې موږ د افغانستان موږ چې موږ چې شی نه دي په کار خو چې د افغانستان جوړ شي موږ دغه هېوادونه یلو د دې خلکو ژوند یلو زندګي یلو د دې پاچا صاحب ګورئ زه دغه آخري خبره کوم پاچا صاحب ګورئ زمونږ تعلیمي نظام زمونږ تعلیمي بنسټونه دا هر څه جوړ تیار دي مونږ یوازې لږ تر لږه
هغه هم د دوی په وینا باندې یو کم تم سیقل کولو ته ضرورت لري. نور ډیر زیات کار ته ضرورت نشته چې موږ په دې باندې کلونه واړو، په دې باندې موږ دومره وخت واړو. امین موجود دی، استاد شته، مکتب شته، معلمان شته، سیستم شته، وزارت شته، ریاست شته. امین ورته مو مثال خانه بخنه غواړم چې دا دغه نشي تاسو په اجازه. امین ورته سره مشه کیمرا لګوم، مهرباني وکړئ تاسو. سلامونه یو ځل بیا هم ټولو درنو مشرانو ته. مثال خانه تاسو بخښه کوم کې اجازه ته می او زما غږ لري پاچا صاحب؟ مهرباني سه مهرباني. پاچا صاحب ډیره مننه، ما خپل خبرې وکړې، کور ودان. مهرباني وکړئ امیر وروره. موضوع خو زمونږ بغیر تعلیمه د یو ملک پرمختګ او تر څو پورې به موږ دغه افغانستان باندې یا د خسي میدان یا د کبډۍ میدان یا د جنگ میدان چې ته به ما را چپه کې ته به تا را چپه کوم وروره. او د دې بدبختیو نه نور خو ستړي شو، دغه افغانان ستړي شو، تر څو پورې به دا روانې. بل د سفارتونو موضوع ده چې هغې کې تاسې ډېر داخله سئ، نو دغه باره کې معلومات تاسې نه غواړو. لومړی خو مننه، یو ځل بیا هم سلامونه. مسله دا ده چې جنرال صاحب دلته ناست دی، زه هم عاجز یم او جنرال صاحب هم عاجز دی، او په خپلو لایفونو کې هم دا خبره کوي چې مثلا زه نه ویان یم او نه د طالبانو د هغه څه مسایل چې دي په هغې باندې خبرې نه کوم. همدارنګه حاجي صاحب شاهین راغلی او هغه دوه خبرې کولې چې زه د طالبانو ویان نه یم، ښه نو چې ویان دې نه نو بیا نو دلته بحث څنګه راغلی. مسله ټوله دا ده چې ولس داسې ساتل شوی لکه یرغمل ساتل شوی دی. د دولت د رسنیو چې کوم ویان دی هغه د ولس سره فاصله اخیستې، د ولس غږ نه اوري. زه ولس یم، زما غږ نه اوري. که د بهرنۍ چارو وزیر دی هغه زما سره فاصله اخیستې، په ما باندې ځان دومره جګ ګڼي چې حتی ما د خپل ولس په څیر باندې نه مني چې ته هم زما ولس یې او که نه یې. که د لوړو زده کړو وزیر دی هغه هم ما د ولس په سترګه نه مني. که دوی چېرته په حقیقت کې موږ افغانان د ولس په حیث منلې، نو موږ مستقیما کولی شو چې د دوی میز ته هم دغه ستونزې ایښوي. اوس خو په دې لایف کې دغه ناست ملګري هم لګیا دي، موږ هم لګیا یو، ښه چاته لګیا یو. دا دولت دومره یو لوړه سوی دی چې حتی ما د ولس په حیث باندې نه مني. که زه د دې ولس وګړی یم نو زما غږ ولې نه اورېدل کېږي؟ دغه اوس په اروپا کې شته ستونزې د افغانانو، د افغانان بېڅوکه دي، موږ بېڅوکه یو، موږ هېڅوک نه لرو. خو وخت کې چې زه ستا ولس هم نه یم، زما غږ هم نه اوري، نو که زه سلو لایفونو دلته راشم چغې ووهمه زما غږ خو څوک نه اوري. جنرال صاحب خو راغلی دی، زما او ستا په څېر نظر لري، هغه هم تعلیم غواړي، زه هم تعلیم غواړم، دا ناست افغانان تعلیم غواړي، د ښځو تعلیم غواړي، دا ټول ناست غواړو. ښه له چای غواړو، دغه له چای چې غواړو آیا دغه زمینه مساعد ده چې دا کس راشي زما او ستا سره په میز باندې کېني ما او تا سره خبرې وکړي؟ نه، هغه هېڅکله دې ته نه حاضرېږي، ځکه چې هغه ما او تا ته د ولس ګمان نه کوي، هغه ما او تا په ولس کې نه شمېري. هلته یو داسې یو سیستم روان دی چې ولس په مکمل ډول باندې یرغمل نیول شوی دی. راځم چې خبرې مې ډېرې نه شي، راځم د سفارتونو موضوع ته. پاچا صاحب دغه اوس په اروپا کې په لکاو افغانان د دومره ستونزو سره مخ دي، په نظامونو کې نظامونه بدلیږي را بدلیږي، خو ولې ولس خو باید قرباني نشي. د نورې نړۍ نظامونه بدلیږي، ولس هیڅ کوم تشویش نه پیدا کېږي. دغه اوس زه درته مثال درکوم، په بلجیم کې 9 میاشتې کېږي چې دولت نشته دی، خو په یو څه کې هم تغییر نه دی راغلی، ولس له ټولو سهولتونو برخمن دی. که په افغانستان کې دغسې نظامونه بدلیږي زیان یې ټول ولس ویني. ښه دغه اوس په سفارتونو ستونزه درته راځم، لنډ ډول درته وایم. انګلستان د اروپایي هیوادونو سره وچه لاره نه لري. دغه اوس هلته سفارت کې چې کوم وکالت خطونه جوړېدل، نکاح خطونه جوړېدل، دغه نور اسنادونه تصدیقونه دا دې ټول پرې بند کړه. ښه دا بېچارهګان خو اروپا ته هم نشي راتلی. هغه سفارتونه چې هغه ستا په لیست کې دي چې په بلغاریا او اسپانیا او هالند او منشن، ښه نو هغه افغانان دلته څنګه راشي؟ دا افغانان به بالکل داسې یو احساس کوي چې زه نه دولت لرم او نه ماته څوک د ولس په حیث باندې ګوري. همدارنګه په اروپایي هیوادونو کې موږ ویو چې ولس ته دې قونسلي خدمات د رایې شي، په سیاستونو کې دې ولسونه نه قرباني کېږي. زه درته په خدای داسې یو مثال وړاندې کوم چې له سترګو به دې اوښکې لاړې شي. یو ځوان چې هغه د دغه هیوادونو اسناد هم لري، کاروبار هم لري، ژوند هم لري، د مورکۍ وروستی سلګۍ دی او مورکۍ هم دغه یو غږ کوي چې زویه
که وروستي دیدن ته راشي دا به ډېر ښه مګر هغه ځوان دلته یو حالت ته رسېږي چې مجبور دی خودکشي وکړي سره د دې چې د ژوند ټول امکانات لري دا ولې چې هغه ته یو کاغذ یو پاسپورټ زمینه نه ده مساعده هغه ته د نکاحت زمینه نه ده مساعده دغه اوس یو ځوان دی راغلی دی دلته اسنادونه اخیستي دي د فامیلي رینیفیکیشن یا د کورنۍ د راوړلو ټول شرایط یې پوره دي ښه نکاحت نشته دی هغه به څه کوي د هغه دپاره خو ټولې لارې بلاک شوي نو هدف مې دا دی چې دا ستونزې موږ چا ته ووایو و پاچا صاحب چا سره کینو د دولت کومه دستګاه ګوره پاچا صاحب د دولت کومه دستګاه ما د ولس په حیث مني مهرباني دې وکړي راشي زما سوالونو ته دې جواب راکړي ما د ولس په حیث ومني زه به ټولې ستونزې ورته مخې ته کېږم چې صاحب جناب علي دغه زما ستونزې دي خو زه یې اوس چا ته ووایم زه تامین وړی خبره کوم ښه دا د خدمت پورې درته وایم ما چې کله ته ماشومان راوسته په 2006 اووم کال کې زما د یو ماشوم ویزه چې وه 2 کلنه مې نو ټولې دایمي ورکړې وي او هغه 2 کلنه ویزه چې ختمه شوه زه دلته لاړم MP ورته وایي دلته لکه وکیل هغه سره مې ټیم چې ورغلم اوس زه وایم ګنې دا د وکیل چې دی د MP دا ګنې دی مزدور دی اوس دا خپله دا وکیل دی دا سړی ولې راته ایله کړو هلو ګډ مورنینګ مالې چې زه دغه شانې دی دغه ته راغلی وایي ښه حسیب ته معلومات دی حسیب هم لندن کې وخت تېر کړی دی نورو خلکو ته ټول ته معلومات دی چې ورغلم وایي کنه هلفي وایي خدمت څه خدمت دې وکړو ما ورته ویل چې ته دا یې ویل چې زه خو داسې حیرانم شوم خو خوله مې څه ونه ویلو مال دا شان زما ټولو ته دایمي ورکړی دی د 2 کلنه ورکړی اوس مې اسناد لیکلي د ایثار شوي اوسه پورې نه دي راغلی ویل ښه ټلیفون یې راواغسته ورو ټک 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 ټلیفون یې وکړو یقین وکړه چې په 2 جمعو کې ماته زما ماشوم ته ویزه راغله په 2 جمعو کې یعنې د کافرو هېواد و مسلمانانو د کافرو هېواد زه یو خارجي یو د دې خلاف سړی چې د غازي امان الله خان ورځ دلته مانځم انګریزانو ته هم چې تا ته مې شکست درکړی او د راځي ګوره دا حکومتونه موږ چې دا خبرې کوو موږ ټوکې نه کوو زه درته وایم چې یوازې دا نه دی ته ورشي سعودي ته وګوره دوبۍ ته وګوره قطر ته وګوره همدغه زما ملا پکې څنګه خوشحاله دی ولې پکې خوشحاله دی چې سهولت دی پکې هلته چې هلک او جلۍ واده کې په دې شارجه کې 2 لکه دي کې 1.5 لک دا دغه ورکوي دا دوبۍ روپۍ ورکوي وله منګه دا څه خپل ولس سره چیر اغستې کبډي ورسره کوو چې څه رقم دا ولس سره زړه تور کړو دا ولس رقم وټاکو دا ولس څنګه د وطن نه ورک کړو ضد او قص او هغه خبرې ګوره دا حکومتي په ډېره خندا وانې کېږي ډېره په دې د تحصیلات وزیر وانې ما مخکې خبرې وکړې هغه قسم په خدای هغه داسې توندې خبرې کوي داسې توندې خبرې موږ ورته احترام لرو ځکه وزیر دی او دغه د حکومت سړی دی موږ عام خلک یو خو هغې لهجه چې ته وګورې قسم په خدای د تعلیم نه زړه تور شي ولې داسې سړی ته تعلیم مشر کړی نه سلامونه درناوی ښاغلی پاچا صاحب که اجازه وي زه به هم خپل په نوبت خبرې وکړم امین وروره ستاسې ټیم ختم دی که بیا د ناصري صاحب ته ټیم ورکړو سمه ده ما پاتې وروستۍ خبره همدغه د ناصري صاحب راجګ شي پاچا صاحب تر څو چې ګوره دغه اوس د ولس دغه د اروپایي هېوادونو د افغانانو په شمارلې زر پیښې درته راخلم زر ستونزې درته راخلم خو په دې جاړم چې دا ستونزې زه چاته بیان کړم داسې یو چاته بیان کو چې هغه خو کم تر کمه یو اجرایي صلاحیت ولري زما وزیر دی زما د دولت ویان دی هغه په دې شرمېږي چې د اروپا میشتو افغانانو پښتنو ته څنګه ځواب وایي و پاچا صاحب نو اخر چاته کینو بالکل دا ډېرې مهمې خبرې دي چې موږ چاته وجاړو او دا ویو چې خدای خو شته که نه که دا حکومتونه زموږ خبرې نه اوري خو قسم درته خورم چې د مونځ وکړم قسم په خدای دی چې هزار به مې د زړه نه وځي زه مسلمان په خدای عقیده لرم چې د افغانستان مشکلات نه حل کوي د افغانانو مشکلات نه حل کوي د ولس مشکلات نه حل کوي او د خپلې چوکۍ او د خپلې په دغه په د وزارت په قصه کې زما د زړه نه خو تازه روزي که نه د خدای د ګریپ نه خو نه بچ کېږي که نه دلته خلکو ډېره قرباني ورکړي دلته خلکو ډېر شهیدان ورکړي په دې وطن کې دلته خلکو ولې دا شی په اوبو باندې ویوړي دا خبرې موږ ټولو په دې جمهوریت ته موږ نه کولې دا خبرې دا نصیحت هم هغه ته نه کوو احمد دی وروره دا ټولې خبرې مو ورته نه کوو دا نیکو جنبه ګورئ خدای ته وګورئ سم شي ګنې قسم په خدای دی چې دروانې را روان دی نکټۍ والا دروانې را روان د پټګي والا دروانې را روان دی نکټۍ والا او داسې دې ته ویل چې ګوره اصلاح نه شي قسم په خدای دی چې دروانې پر څوک را دي که را نغی که زه مړ نه وم او ژوندی او دا دی مې ساته عمره خو نه پاتې کېږي ګر چاپېره ده نه خلک چاپېره دي پاکستان ته خلک اوس هم ټریننګ کوي نه ټریننګ کوي څوک دي وایي چې دا خبره دروغ دي هماغه رشم شتو په کیمپ کې هماغه ورور صاحب مهربانه په کوټه کې د وروره خلک کېنولي یو بل راغونډوي د ستا په خلاف باندې
موږ نه خو موږ ستړي شولو دې جنګ نه. ما د پامیر 2 کسان شهیدان ورکړي په یوه ورځ باندې 2 کسان په دې باندې مې ویډیو کړې ده 2 کسان ما د پامیر شهیدان ورکړي. داسې افغان نشته چې هغې ته شهیدان نه دي ورکړي په دې وطن کې. دا خو داسې نه ده چې تور توکمه ته رسېدلی مې زما ټوله زما او 15 کسان ملین دي راپاڅېږي او هغه ټول د افغانستان نه د خپل د وزیر خبره مني نه د خپل ملا خبره مني نه د نورو افغانانو خبره مني. دا خو سریشخند خو نه دی که نه وروره. نو د دې په مقابل کې یوازې موږ نه چې هغه طالبان ځان ته وایي طالب فکره ځان ته وایي په ټول اوچت شي. ځکه که غواړي چې دلته حکومت وکړي ګوره دې ته خلک مو مجبوروي چې بیا خلک د کابل په سړکونو یا د کابل په کوڅو کې یا د ننګرهار په کوڅو کې ودرېږي او سیمرابان نه یانوانې خپلې ګیرې کلي کړي. قسم په خدای دی چې باید دې حالت ته حالت رسېږي. دا زموږ خبرې وي دا خبره چې دشمن به دې وخاندي او دوست به دې وجړی. دا زموږ خبرې چې دي جړوندونکي دي خو دا به یاد ساتي دا ویډیوګانې پاتې کېږي. ناصر رحماني صاحب په خیر علي صاحب صاحب سلامونه او درناوی ښاغلی پاچا صاحب ته او ستا ټولو معززو لیدونکو او اورېدونکو د لایف ګډونوالو ته هیله ده چې ټول به ښه وي ښه صحت ولرئ. یوه هیله مو دا دی دغه ځوان نسل ځوان فکر که دا خبره کوي چې ولس یرغمل دی. زه وایم چې د 20 کلن اشغال د یرغل نه ولس خلاص کړی دی چې هغه نن په کابل کې حاکم ده. هیله مو دا دی د جمهوریت او د امارت مفکوره ډېره فرق لري. بحث به راسو بیا په مکاتبو باندې به یې وکړو په مختلفو بخشونو باندې به یې وکړو دا مسلې باندې به هم نظر واچو. خو ما په یو ځای کې لایفونو کې حسیب ځواک ولیدی چې حتی د طالب د نظام سره اختلاف لري د نظر اختلاف خو لا پرېږده پر ځای باندې یو څوک دی چې طالب بالکل نه مني دیو سره څه کوي. دا ګوره ډېرې غټې ستونزې دي. هیله مو دا دی که تاسې دلته بحث کوئ د طالب د حسبېدو کوشش مه کوئ. دا د هیچا په واسطه ګورئ مهرباني دا ولس اوسنۍ خبر نه دا 15 کاله نه ګوري جناب پاچا صاحب پرون دي هم ناروغان اسلام آباد ته روان نن هم روان دي. 20 کلونه ارزونه مهرباني وکړه را سره نظریات د شریک کا زما خبره دا را سره مني ګوره د دې دا را سره مني چې ته ستونزې دي درلودلې دا را سره مني چې خیالي په باسونو کې د خلک شامل کړي په شفخانو کې په روغتونو کې دا را سره مني چې ستونزې وي په دې کې ګوره ستونزو نه بغیر خو دغه اروپا پرمختګي هېوادونه دي هم په نظامونو کې ستونزې شته په هغې کې در سره موږ خبره نه کوو. دقیقا دغسې ده. ګوره زه درته یو خبره کوم چې یو داسې شی نه وي چې هغه د وطن د ویجاړۍ سبب ګرځي. دقیقا نه د مکتب په هاړه باندې هیڅ کله نظام نه ویجاړېږي. ښه سل په سلو مطمئنه اوسېږي دا زه درته وایم زما د فرهنګ په اړه باندې ګوره جناب پاچا صاحب خارجان چې خپله وایي چې د یو هېواد دپاره حجاب مهمه ده اته ټرمپ خپله وایي چې زه حجاب کوم که زه ښځه وایي ګورې دې نه یو ښه مثال بل نشته ده. راځئ د په حجاب باندې او پر دغه ځینو وړو مسلو باندې هېڅکله نظامونه نه راړنګېږي. زموږ اساسي ستونزه دلته دا دی چې هغه مفکورې چې خپل منځ کې تضاد دي هغه سره هېڅکله نه یوځای کېږي. د جمهوریت 20 کلنه مفکوره که ته غواړې چې دلته موږ باندې تحمیل کړي دا هېڅ امکان نه لري. دا دلته ځای نشي درلودلی. دغه خلقي پرچمي دیموکراتي مفکورې مو چې 20 کاله د کلونو په افغانستان کې وازمایلې نتیجه یې څه شی وه؟ یو معلم څنګه دی یو هیواد نه ولې تښتي یو ډاکټر ولې تښتي ستونزه چیرته ده؟ آیا تا داسې د دنیا په ګوټ کې یو ډاکټر لیدلی چې خپل وطن یې پرېښی ده؟ د ډاکټر ستونزه له یو نظام سره څه ده؟ د معلم ستونزه یو نظام سره څه ده؟ ته په دې مفکوره روزل شوی چې د طالب سره کټ مټ ته باید قطع رابطه وکړې. آیا دا د یو هېواد دپاره کیدای شي؟ ما زه اورم د ټولو ګوره ځکه داسې ویم که نه د خپله مجاهد کورنۍ نه یم دا مجاهدینو نه ولې خلک وتښتېدل په 6 نوي کې چې ستاسې حکومت راغی ولې خلک دا نه وتښتېدل؟ ګورئ پاچا صاحب ګورئ ګوره موږ او تاسې مسلمانان یو الحمدلله که ته وایې چې غربي موقر دا هلته نه چلېږي او نه هلته امکانات لري که نه هېڅ امکان نه لري بالکل. ګوره موږ او تاسې مسلمانه ټولنه په دې باندې خبرې نه کوو چې یاره دا موږ دا ویو که ته دا وایې چې زه جمهوریتیان نه منم او جمهوریت و چې د تعلیم نه منم دا افغانستان نه ډاکټر پاچا صاحب ما منلی ده ما اوله ورته ورور ویلي د بل ټوپک یې په غاړه باندې ایښی زما په خلاف باندې 20 کاله وجنګېدی اوس ما ته پنجابی وایي
زما د پټو زخمونه اوس مینې څاڅي نن هم په ډیورند باندې زه لګیا یم به اوس هم ماته د پنجابي خطاب کوي آیا د حسیب مفکوره ما سره یو ځای کوی سي ته پوښتنه ترې وکوئ دا یو معامله ده نه ګورې پاچا صاحب ګورې زه په هغه وخت کې د سره به هم فکره سم چې کله زما ګورې پاچا صاحب کله زما قربانۍ ته قربانۍ وایي یو مې زه تاسو ته کنه درکوم اماقه مجاهدینو چې خلقین نه منل په یو میز سره کېناست خپلوانان یې سره وکړي اماقه مجاهدین او خلقین سره په یو میز کېناست دغه صافی سه په ډیر احترام سره امدغه زورواکانو جنگ سالارانو ګوره تاسو سره په مسکو کې کېناست په قطر کې د سره کېناست زه دا وایم که موږ چې ته په دې شینو نو ونوځو چې دا خلقې دی دا پرچمې دی دا کمونیست دی دا مجاهد دی دا طالب دی دا وابي دی دا پلانې دی بسانې دی ولکه په زرو کال کې نور افغانستان جوړ کی ما ګوري که پاچا صاحب مالک پرېږدي زه دغه خپلې خبرې مکمله کړم خپل مایک بندوم نورو ملګرو ته وخت ورکوم یو دا کوم ته بیا خپلې خبرې وکړه د وزیر ګیله کتابونه ما ته را رسېدلي دي مرګړو نو مال چې ټول مرګړو ته ډالۍ کومه دا الحمدلله چا تر لګري خدا د چا دی اسنه چې تا دې ما په ټلیفون نه لا کوي او نیم دوه درکمه خو نور د وزیر ګیلمن کتابونه دا ولولې دا ولوسي او دا مرګړو تقسیم کړي دا خبرې مې خبرګه مهرباني صاحب مننه پاچا صاحب محترم ګوري که د اسلامي امارت تاسې بار دلته ملګرو بحث پر دې باندې وکړو چې کټ مټ دوی د ښځو د اناس د طبقې د تعلیم مخالفت کوي راسي په بخش د نرسنګ کې وګوري په بخش د نورو زوی کې وګوري دوی ښځې تربیه کړلې ځینو زوی ته یې ولېږلې یوازینی دا نه دی چې موږ په دولتي پوهنتونو کې زده کړې کوی سو په شخصي پوهنتونو کې نه شو کولی ګوري دلته به دوی یو میکانیزم جوړوي او سیستم به رامنځته کوي چې زموږ خویندې زده کړې وکړي زموږ ټولنه ښځینه قشر ته ضرورت لري په مختلفو بخشونو کې پرسونل ته ضرورت لري دا هیڅکله دې نه انکار کېدلی نه شي مګر موږ ستونزې لرو موږ مشکلاتونه لرو په 3 کلونو کې ډېر کم وخت ده 3 کلونو کې داسې یو څه موږ ته په لاس باندې راغلی دي چې اتیا اقل موږ په یو رسمیت پیژندنه کیو موږ ډېر نړیوالو سره منطقي هیوادونو سره ستونزې لرو نه ګوري پاچا صاحب مکمل موږ په مشکلاتو کې څه مشکلات دي ولې مشکلات نه دي خبر دي او څه مهربان یو د هر څه مشکلات دي هیڅ مشکل نشته والله کې دا یو مشکل ستونزې لرو ولې ستونزې نه لرو صافی صاحب 95% نه زیات طالبان چې دی هغه د جنوب تعلیم ګوري جناب پاچا صاحب ستا مخکینی معرف ته 2% یونیسف او د غزینو سازمانونو کومک او د معرف بخش کې مهرباني دا یو جواب راکړي ګوره متقی صاحب 2 کاله مخکې راغی دلته ناروې ته راغی او په ناروې کې کېناست او په ناروې کې ویلي چې یاره موږ د جنکو مکتبونه خلاصو او ان شاء الله د افغانستان ته لاړ شم دا مسله به شي دلته وسره نړیوال ومنله چې که بسونه غواړئ بسونو کې به هم دا ستاسې جنکۍ ځي راځي مکتبونو ته هر رقم امکانات وګورئ دا ډېره تاریخي خبره چې د هلکانې واوري متقي صاحب چې په جاز کې سور شو چې کابل ته رسېدو هلته بل اعلان وکړل د جنکو مکتبونه هغه نور یې پې بند کړه ګوره دغه یو 15 کسان فیصده خلک دي د دغه په مقابل کې ته موږ سره سم ودرېږه صافی صاحب دفاع یې مه کوه زه ګورئ په ننګرهار کې د البنات پوهنتون د ادرسه به زه تاته یو څه معلومات درته درکړمه که دا که په دیني مراکزو کې دغسې یو څه پروسه مخته ځي په هر بخش کې د وناس طبقې دپاره په طبي بخش کې دا ډېر یو ښه لاسته راوړنې دي دې دپاره کار کېږي مګر په هیڅ قطعي ډول باندې د دې مخنیوي دپاره هیڅ کوم امکان نشته ده چې یو ټولنه داسې بې برخې کړه چې په نسایي بخش نسایي ولادي کې دوی څوک ونه لري آیا موږ او تاسې په تېرو 20 کلو کې شخصي بخش نسایي ولادي ونه لیدل چې په شخصي روغتونونه جوړ شوي دا ګوري دغه شخصي پروسې په هر هیواد کې وي په هر ځای کې وي مګر دومره یو څوک مخالفت نه کوي چې یو ډاکټر خپل هیواد پرېږدي هیواد د دې لپاره پرېږدي چې دلته یو څوک حاکم دی زه دلته دنده نه کومه وسړی که ته د هیواد ته ژمن حب الوطن من الایمان دغه ځوانان دغه اکاډمیکي څیرې چې اوس هیواد پرېږدي ولې پرېږدي دا د طالب سره ضد لري دوی په یوازې پر دغې باندې روزل شوي دي چې فقط دلته دا خلک وي د دې خلکو نسکرودو دپاره کوشش کوي که ته واقعا هیواد ته ژمن یې که ته ولس ته ژمن یې راسه مهرباني خدمت دې وکړه ولې خدمت نه کوي تا نه خدمت چا اخیستی ده نه زما خبره زه ما ډیګري اخیستې ما ښه تعلیم کړي او فرض کړو تا ما باندې په عام طالب په دفتر کې په ادا کې مشر کړی روان آیا زما وجدان دا مني چې د هغې لاندې کار وکړم
ګوري جناب پاچا صاحب آیا زه ستا مسلک مخ ته وړی سم چې ستا پر سر باندې مقرر سم نه یم مقرر د تا په شعبه کې ګوره ته خپله دنده لري د وخت کې ګوره د مجاهد وخت کې مقرر شویل د امضا دی راته وښیوه د دفتر مشرانو ګوره پاچا صاحب ګورې که ته په هر بخش کې دلته یو دنده ترسره کوي که په طبي بخش کې په معایناتو کې دا یو طالب نشي کولی ستا هغه په مخ باندې بوځي که د مدیریت په اساس باندې وایي چې دی دلته یو مشري کوي دغه دپاره دا کوم عیب نه ده راځه چې د دغه لاس لاندې کار وکړو هېواد جوړ کړو تاپیا صاحب ته د کوم ولایت یې زه د بغلان ولایت یم ښه تا خدای څومره د غټ مشرکین ته ماته دوه وزیران وښیو په دې ټول اسلامي عمل نه خو دلته که تاسې د مشارکت ملي په نوم باندې خبره کوئ نو بیا دا خو تعصب سو دا تعصب سو نه ګورئ دغه د همشمول بیلګه خو تاسې ګورئ جناب پاچا صاحب د ټول ګډون بیلګه ګورئ د مشرکي د علم زانګو د اوس هم پکې دومره پوه خلک نه زه ګورئ د مشرقي زون ټول هغه ادیبان هغه شاعرانو ته احترام لرم دا واقعا د علم زانګو ده په هره برخه کې زه دا ګورئ د تعصب خبره باید نه وي ګوري هیله مو د دې دلته که تاسې بحث په دې باندې کوئ چې ولې د مشرقي زون خلک په دغه دولت کې سهم نه لري تر ډېرې لري تر ډېرې قرباني هم ورکړې ده راځئ اولویت دې ته ورنه کړو چې ته د کوم ځای دغه د مشارکت بیلګه موږ شل کلن اخوډه بولي د په پارلمان کې دې ما اخوډه بو په هر ځای کې دا دې ته ترجیح مه ورکوئ هیله مو دا ده ما د ټول افغانستان یو شی 40 شواره ولایتونه دي د افغانستان د قومونه هم خدای پیدا کړي د ژبې هم خدای پیدا کړي د مملکتونو خدای پاک پیدا کړي هر څه خدای پیدا کړي خدای ته پاتې وي تا ته ما د تعلیم خبره وکړه چې تا ویل چې موږ ټولو ته مشترکه ده ورکړې ما راته ویل چې دومره غټ مشرکي لکه فاروق اعظم صاحب چې په جمهوریت کې ویل چې د لوی کندهار نه څو کسان یې وښودل چې دا وروره کامیاب شوي دي هغه ته یعنې ظلم ورسره شوی که نه فاروق اعظم صاحب دا خبره کول زه نن پاچا کاموال دا خبره کوم چې د دومره لوی مشرکینه چې د علم زانګو ده خو دوه وزیران په اسلامي اماراتو کې نشته ولې نشته جناب پاچا صاحب حنفي صاحب دا نه ګوره دلته تاسې د یو څه بنیاد دلته قواله ما اخلئ نو تغییر و تبدیل واصل ده په نظام کې نه ګورئ دغه هیله در څخه کومه مجبور پکتیوال صاحب د ټیم ورکم بیا تاسو سره بیا بس حسیب خبرې وکړي تاسو مجبور پکتیوال صاحب په خیر راغلی مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کمال صاحب تاسو ته او د تاسو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات اراده وکړي چې ټول ته خوشاله وي کمال صاحب خبره نن موضوع خو تاسو په مکتبونو دی مکتبونو سفارتونو او د افغانستان کې دا د خسه دا کبډي دا کله یو راسم لو کله بل راسم لو د دې بدبختیو نه کله خلاصيږي کمال صاحب خبره ده سیده اول قدم کې خو مکتبونه چې دي هر افغان غواړي چې باید مکتبونه خلاص شي خو وخت جنرال مبي صاحب هم دا خبره وکړه چې کله مونږ هم دا وایو چې باید کله نو د کله بخلاصيږي دا یو درن حقیقت چې دا وایو حیاتي نشو کولای باید د مکتبونه خلاص چې موږ په خپل مشرانو باندې دغه کوو خو هغه څوک د حق نه لري چې د نظام ته څوک د پنجاب خطاب کوي او بیا راځي د مکتبو غوښتنه ترې کوي ګوره کمال صاحب مکتبونه موږ هم غواړو د خپل مشرانو باندې همدا د نظام مشرانو باندې غږ کوو چې باید مکتبونه زر ته زر خلاص شي ولې نن ما د پاکستان سره په جزیره میدان کې جنگ دی هغه ما په ټکنالوژي باندې ولي ما سره یا یوټیوب یا ټانګز په چی باندې هغه ولم خبر دلته نه دی خبر دلته چې اول کې موږ تاسو باید په ټول په یو اتفاق په دغه راټول شو چې یعنی د نظام ته موږ نظام وایو کله د پنجاب خطاب ورکوم کمال صاحب یا داسې ملګری دلته تاسو سره ناس یو هغه د پنجاب خطاب هغه د طالب سره مشکل نه لري د اسلام سره مشکل لري چې زه دغه نه د ماته په مجبور پکتیوال ته په دې لایب کې د غاسب ناس یو د لایب د تقریبا 3 نیم زره کا 3 نیم زره کسانی ګوري هیڅ چا دلته د پنجاب خطاب نه دی کړی دا خو نه کړه موږ ګورو کمال صاحب موږ ګورو دوی لایفونه ګورو خبرو کړه مال کې نو ګوره زما د لایف اصول ته صحیح ده مننه دې ټاپونه دې بدی منم او قربانو غواړم چې دا ټاپي په یو بل باندې ولګ صحیح ده مننه او بل کمال صاحب د تا نه موږ لګه ګیلا ده اولین قدم کې چې کله تاسو افغانستان ته نو ایتلی تاسو د افغانستان اسلامي امارت ملاتړ کولو خو چې کله افغانستان ته لاړ هلته هم کولو او بیا تاسو بدل شي د مډیټران هم ټول جمهوریتان کړل امارت ولا چې کوم مډیټران هغه هم ختم کړل صحیح ده دویمه خبره ده چې تاسو دغه وختي یو ویډیو خلا کړی چې را
مونږ بیا لایف نکو مطلب دغه چې بیا علت چې شو چې تاسو بیا راغللای قربان شم تاسو خاطول طرف د جمهوریت شروع کړلو ګورئ دلته به چې کوو الله رضا دې پر خبره ګولګه څنګه زه ګوره د اسلامي امارت ملاتړ کوم دیو افغان ته صفت دې سره ملاتړ ته جواب درکم کنه دغه ته جواب درکم کنه سم ده اول یو ویډیو ثبوت کا چې دا افغانستان د تل امارت طالب صفت کړي یو ویډیو ثبوت کا د ټیک ټاک ته ما ورش صرف دا ویل چې امن له دا ویل چې لغمان خصلې د دې نه علاوه ما یو خبر هم نه کړی نو دی وهیواد ګوره کمال صاحب سیدا دی وهیواد اولین قدم کې ضرورت د چی شي دی د امن د کدي مکتب دی چې تاسو په هیواد کې امن نه وي ته په مکتب څنګه خلاصوي او مجبور پکې ورته ما خبره توقع ما تعلیم خبر آلتم کړی دا وزیرانو سره مې کړی دا او به چراغ هم کړی او ته اوس لګی چې د جمهوریت کومه د جمهوریت خوشته دی نه او ته لګی چې تا نن چې ته تلې به تراله چې ته تلې متوشه ما فیسبوک کو وګوره کمنټونه وګوره د افغانانو اچھا صاحب واګ دقت شو نو زه اخیری خبره کوم زه درنه کته کېږم کمال صاحب ګورئ نن په ډیر انلاین باندې د جزې میدان په اسیمه کې کتا سو معلومات لري دما یو ځوان یو مجاهد شهید شولو چې نوم یې زبیر د نن 4 بجې تقریبا په شهادت باندې ورسېدلو د چالوخه د پاکستان مرتد ادارې لوخه دلته موږ دغه خطاب په څه رقم وکړو چې موږ د پنجاب خطاب دغه ورکو دلته د تعصب ځواک د تاسو را ناشته هغه د پنجاب خطاب ورته کوي چې دا طالبان د پنجاب